امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر موخه څه ده؟ د څه لپاره تللی، هلته یې له چا سره لیدلی دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان لوی درستیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان ښې کړي، دغه هیواد ته په شپږ ورځني سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېرې مالی او پوځي مرستې ورکړې. د 2001 د سپټمبر د 11مې له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال امریکا پاکستان ته میلیارډونه ډالره پوځي او ملکي مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې او امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارډ ډالره پوروړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي د امریکا او پاکستان اړیکې یو وار بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیتي شورا کې د جنوبي اسیا د څانګې پخوانۍ مشره لیزا کیرټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستان سره ډیره تمه ولري. دې د امریکا ډیوي رادیو ته وویل پاکستان په تیرو 100 کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی. اغلې کیرټس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي وایي په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د ترهګرو د څارلو لپاره امریکا د پاکستان فضایي حریم ته اړتیا لري. خو دا هغه څه دي چې امریکا یې غواړي او د القاعده د مشر ایمن الظواهري په وژلو کې موږ ولیدل. دا چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې له القاعده سره اړیکې وسلوي، فکر نه کوم چې امریکا به په دې برخه کې له پاکستان څخه تمه ولري. پاکستان نه یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې له امریکا غواړي چې دا هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې هم کومک وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.